د دې کوڅې نوم ولاکه چشت دی او د دا کور ادرس ولاکه چیرې دی؟ وروره بخښه کوي ته سې وارې راسې وروره ستړي مه سې وروره ښایست په خیرس خیرات دی جوړ واغېست وروره په خیرس خیر و خیرات دی جوړ واغېست وبخښئ دا کوڅې نوم چشت دی وروره د دغه کوڅې اوسنی که پخوانی اوسنی نوم یې که پخوانی پخوانی نوم یې پخوانی نوم خیر مې نه دی زده ستا زده ده یا اوسنی نوم یې چشت دی اوسنی نوم یې تا ته معلوم دی یا ما ته نه دی رامعلوم ښه دا کوڅه چیرې تللې ده دا خو زموږ د کور کوڅه ده ښه هغه صحیح ده خو دا کوڅه چیرې تللې ده وروره خو د هغه کوڅه زموږ کور ته تللې ده و د زموږ کور تللې ده ښه وروره ته اوس زما دماغ ولې را خرابوي وروره زه درته وایم دغه کوڅه چیرې تللې ده وروره ستا اعصاب ولې در خرابوو دا 20 کاله کېږي چې موږ د دې کورونه دي یوې خوا ته نه ده تللې دا کوڅه د دې ولاړه ده د دې ګرد عمر ولاړې یا وروره ګر سري زه درته دا کوڅې پای چیرې دا کوڅه چیرې پای کېږي کوڅه خو نو د دې ځایه شروع ده بیا په کاناډا کې خلاصېږي ستا اکا موټر ته ونښتی چې ولاړې دلته موټر کې وخت کاناډا ته ورسېد وایي ښه نو څنګه دا کوڅه کاناډا ته تللې ده نو ولې نه ده تللې نو موږ زه تا ته درواغ وایم خو دغه د اکا په موټر کې سیده ولاړې کاناډا ته یوازې کاناډا نه دا ډېرو ممالکو ته لاره لرې ده ټول ملکو ته تللې ده هر ملک ته تللې ده تاسو اوس څه وایاست وروڼو دا اوس ته څه وایاست دا اوس چشت دی دا اوس دا د واده روکه ده ورور راوړې مې دا کوڅه راسه ورکه دا کور راسه ورک اوس موږ ته خدمت وکړو د حاجي سرور خان اکا کور چیرې دی حاجي سرور خان اکا هغه سړی وایي نو خو څه ولاړلې اوس چې څه ښه ولاړې بر بیرته دې خواته بله کوڅه راکاږي ښه دغه کوڅه چې راکاټ شولې چې لږ ولاړ شي بر خوا لوچت دی و د مسجد مخته دی یا برو بیرته داسې راکاټ شي خو بله پرچون دکان چې راورسېږي د پرچون د دکان سره بیرته بل داسې ګولۍ پیدا کړی پر دغه بغل چې راکاټ شول د غټو دکان دی ښه د غټو دکان سره یا هلته نه دی بیرته داسې عمومي جاده راغلی ده یو غټ چوک دی د دا چوک سره مخامخ به داسې سیده روان سي دلته یو فوارم ده ښه د اوبو فواره ده اوبو غټه فواره ده 4 لارې لري دلته د منګولۍ هم دلې کښېني ښه هغه د پنچرۍ دکان دی یا هغه پنچرمین دی نو اوس زه د چا څه پوښتنه وکړم د دې حاجي سرور خان اکا کوم حاجي سرور خان اکا درې زامن چې دي ورور هغه یو چې مستري خانې دکان لري موټران چې جوړوي هغه پرچون چې پرچون دکانداري هم کوي په خوا یې کول اوس یې نه کوي ښه دی چې زما ستا پلار شي دا خو زموږ پلار دی نو سړی وختي غږ کوي نو بیا اول نوم یادوه یار اول دا کوڅه چیرې ده نوم یې چیست دی نو ته د کوڅې نوم ولې پوښتې خو سیده دا سړي نوم ووایه دا ورته دغه پلانکي کور چیرې دی ته وروره کوڅه د کوڅې نوم په قدیمي نوم یې چې اوسنی نوم یې تا برکه کې چې لیکلي دي نو ته دلته به دې هم د کوڅې نوم راچولی نو ته سروکې ته هم لږ چې د کوڅې نوم راچولی دي ښه زموږ پلار خو حاجي سرور نومیږي خان نه نومیږي خان نسته ورسره خان نسته ورسره وروره دا نوم ما د ډېر احترام ورچولی دی خان نو تاسو ولې داسې کوئ نو اوس ټکه خو نه رالویږي ښه ګوره اول د واره خو د کوڅې په نامه پسې ګرځي یې پلار خو د کوڅې نوم پیدا کوي بیا بیرته په روکه کې حاجي سرور خان لیکلی خو زما او ستا پلار خو حاجي سرور دی نو خان بیا ولې ورسره دی خان ولې ورسره دی دغه ځای خان بره دوه نومه شوله اوس په دې کې بر موږ شکمن سو چې ته کوم یو شی ښه وروره دا اوس څو حاجي سروره دي په کوڅه کې زموږ په کوڅه کې خو دوه حاجي سروره دی دوه دنې یو مړ سو یو زما پلار یو ژوندی دی ژوندی چې یم ستاسې پلار جان ښه یم دغه روکه مې ورته راوړې ده وروره زما د ورور واده دی دا روکه مې ورته راوړې ده نو خو دغه سړی اول ووایه یاره خو دغه روکه راکړه دا به موږ ماښام ورکړو خلاص نو خو زه وایم چې دا بیا ښه دی چې زه بیا خپله ورکړم ډېر دعوت بیا کومه واده ته ډېر دعوت بیا کومه نو خو اول بله ووایه ورته دغه روکه مې راوړې ده دغه ورکړه ستا پلار ته نو خو زه تاسې نه پېژنم نو د کوڅې نوم ولې یادوې د کور نوم ولې یادوې خو ورته د پلانکي کوکر ورځم د پلانکي کاکا کره د پلانکي حاجي صاحب کره نو خو پوښتنه ما ته به کور کې خو هغه دی حاجي سرور خان نو خو نه دی ورسره حاجي سرور دی خان دوه نومه حاجي سرور خان بیا مړ سو سید حاجي هغه خو مړ سو یوازې اوس ما پلار زما د پلار ژوندی حاجي سرور هغه حاجي سرور نومیږي هغه ژوندی دی اوس د کور ادرس چیرې دی زموږ کور دغه دی دغه زموږ کور دی نو خو اول راته وایه چې دغه زموږ کور دی دا په کوڅه پسې ګرځې یاره کوڅه نو موږ څنګه تا ته پیدا کړو نوم یې چې قدیمي نوم یې چې پخوانی نوم دا چیرې وتلی ده هم
کوه مش تاسو خیر دا- اوسه کور دی ودان سم سي دا درس کور دی ودان اصحاب ما خراب کور دی ودان دغه دی دا بره بیا واده ته و ما واده ته درځو د خیر زما کور پلار کوم ودان ځوان. بس خیر خیر. سره ځینو بده حاجي سرور خان مړ شو حاجي سرور ژوندی سرور شکر چې زه ژوندی یم له هیواد میډیا سره اوسئ